سلامونه ونیکې هیله کوم چې روغ جوړ او خوشحاله به اسم ملګرو زه ستاسو ورور محمد عمر رحیمي له رحیمي ټي وي یوټیوب چینل څخه الله دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله به اسم ملګرو له یوې نه ویډیو سره بیا حاضر یم بلکې د نوي چینل رحیمي ټي وي د دویم ویډیو سره تاسو ته حاضر یم ملګرو په نن ویډیو کې به انشاءالله زه تاسو ته وښیم د یوټیوب لپاره یو څو خوندور اپلیکیشنونه پروګرامونه یې بولئ برنامې یې بولئ نو انشاءالله زه تاسو ته ښیم په نن ورځې ویډیو کې له ما سره اوسئ ملګرو که چیرې تاسو نوي راغلي یاست او زما دا ویډیو نوي ګورئ او غواړئ چې یوټیوب ته ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډ کړئ او له یوټیوبه استفاده واخلئ او خپل چینل پروموټ کړئ چینل په مخ بوځئ نو زما د یوټیوب چینل پښتو بښنه غواړم زما د یوټیوب چینل رحیمي ټي وي ضرور درسره سبسکرایب کړئ همدغه چینل د ملګرو رحیمي ټي وي سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ او ورسره چې کوم د بیل آیکن ده دلته هم راسئ په دې هم کلیک وکړئ او پورته چې کوم تاسو ته آل بټن ښکارېږي هم په دې ته راسئ چې زموږ ویډیوګانې تاسو ته په وخت ترسي او که مو چیرې زموږ ویډیو خوښه سوله نو هغه ته لایک ضرور ورکړئ او که مو ډېره خوښه سوه کمنټ هم ورکړئ او له خپلو ملګرو سره یې شریک کړئ همدغه د لایک بټن د ملګرو ورسره دا د شیر بټن ده او ورسره دا د کمنټ بټن ده خپل کمنټ خپله رای موږ ته راکړئ ملګرو نور وخت نه نیسم درځئ خپله ویډیو شروع کوو نو ملګرو که ستاسو پام وي ما دلته پوره فولډر جوړ کړی جلا فولډر ده هم د یوټیوب په نامه مې جوړ کړی ده چې په هغه کې زما ټول د یوټیوب کوم اپلیکیشنونه چې زما لپاره په کار دي نو هغه ما دلته راوړي ملګرو ویډیو تر اخره وګورئ او د دې پروګرامو لینکونه انشاءالله زه لاندې په ډسکرپشن کې ورکوم یا به یو لینک ورکوم انشاءالله چې د هغه سره به چې تاسو ورسئ په هغه یوې لینک کې به تاسو ته ټول پروګرامونه زما د بلاګر د بلاګ سره وي نو انشاءالله تاسو زه دا ټول پروګرامونه په یو لینک کې در کوم د ویډیو ډسکرپشن به انشاءالله تاسو ته معلوم وي ډسکرپشن چې کومه ویډیو لاندې راځي په ویډیو باندې کلیک وکړئ او که نه درته معلوم زه اوس دستي درښیم په یو سیکنډ کې ملګرو که چیرې تاسو دلته غور وکړئ په دې جې باندې دلته دا یو نشان راځي که ستاسو پام وي ورته هم تاسو چې دلته کلیک وکړئ هم دې ته ډسکرپشن وایي همدغه زموږ ډسکرپشن ده انشاءالله دلته به تاسو یو لینک کې چې د هغه سره به هم لیکلی چې په دې لینک تاسو ته پروګرامونه هم دلته تاسو کولی شئ چې دا پروګرامونه وګورئ نو ملګرو هم دلته به انشاءالله تاسو ته پروګرامونه لینک میلاویږي چې دلته کله تاسو په هغه لینک باندې کلیک وکړئ نو ډایرکټ به یو ویب سایټ ته ورسئ په هغه کې به تاسو ټول پروګرامو معلومات او لینک بیا هم انشاءالله ملګرو درځئ بیرته د خپل پروګرامو په خوا باندې نو ملګرو دغه فولډر ده دلته ما خپل اپلیکیشنونه ټول چې کوم زما په کار خاص د یوټیوب لپاره هغه دلته ما ټول ایښي دي هم په دا یو فولډر کې مې سره ټول کړي دي تاسو فولډر ډېر اسانه جوړوی چې هم دا پروګرام ده اوس زه دلته فولډر جوړوم فولډر نشته نو ډېر اسانه جوړېږي هم دلته داسې کلیک وکړم راواخلم په دې داسې وغورځوم خپله دلته جوړ سو دا بل هم کولی شم چې دا خو د خپل پروګرام ده دا دلته نه ورځي صحیح ده ملګرو کوم نور چې پروګرامونه دي اپلیکیشنان دي هغه تاسو کولی شئ چې ورسئ هم دلته تاسو نوم هم ور بدلولی شئ همدغه یې نوم ما ور بدل کړو که تاسو پام وي نو همدغه پروګرامو ته ورځم پروګرامونه درښیم انشاءالله دا چې کوم پروګرامونه دي دا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 پروګرامونه ضروري پروګرامونه دي انشاءالله د دې هر یو پروګرام په باره کې به انشاءالله تاسو ته جلا ویډیو جوړ کړم که جلا نه دوه ویډیوګانې خو د یو پروګرام لپاره مطلب چې کوم داسې پروګرامونه دي چې د هغه لپاره یوه ویډیو د دوه پروګرامونو لپاره هم کافي ده هغه به م انشاءالله زه تاسو ته په هغه دوه ویډیو کې راوړم زموږ چې کوم اول پروګرام ده که تاسو وینئ هغه پکسل لیب ده پکسل لیب د ډیزاین یو ډېر خوندور چې تر دې ښه اپلیکیشن د موبایل لپاره د ډیزاین د یو تصویر د ډیزاین کولو لپاره ښایسته پروګرام نشته په کمپیوټر کې چې انسان ډیزاینینګ کوي تر هغه هم دا ډېر اسانه ده او په دې کې ډېر فیچر دي مطلب ډېر ښه شیان لري دا نو اول پکسل د دې په باره کې ما نور په تیر پښتو زده کړې چینل کې ما 3 ویډیوګانې اپلوډ کړې وي
خو زه وایم چې په دې باندې پوره چینل دې ته جوړ کړي هم کم ده د دې پکسل لیب لپاره ویډیو خو پرېږده یوه او دوه دې لپاره هم زه ډېر انشاءالله ویډیوګانې جوړې کړم د ډیزاین دپاره د لوګو ډیزاین کولو لپاره هم د ډېرو شیانو لپاره او په دویم نمبر چې زموږ کوم پروګرام ده پنټریسټ ده دا تاسو ته ډېر کار نه درځي لیږ کار درځي مطلب کم زموږ په کار کېږي د یو تصویر د اخیستلو لپاره هغه هم انشاءالله زه درکوم چې تاسو څنګه کولی شئ له دې څخه تصویر خپل موبایل ته را ډاونلوډ کړئ څنګه سرچ کړئ د چیز په باره کې چې تاسو تصویر په کار وي نو دلته ایچ ډي ښایسته تصویران پیدا کېږي او په دریم نمبر ملګرو زموږ ټرانسلیټ ده چې زه یو ضروري پروګرام ګڼم ټرانسلیټ موږ کولی شو چې هر ژبې ته ټرانسلیټ وکړو د دې پوره ویډیو انشاءالله زه درته جوړوم څنګه موږ کولی شو ټرانسلیټ کړو یو جمله یو لفظ له هرې ژبې پښتو ته یا له پښتو هرې ژبې ته او په څلورم نمبر راځي زموږ ټیلیګرام ده چې ټیلیګرام کې کولی شو موږ خپل چینل پروموټ کړو مطلب دغه ویډیوګانې هلته شیر کړو چې خلک راسي د هغه لپاره هم زه ترقي درکوم نو زموږ ټیلیګرام انشاءالله زه به د دې په باره کې هم پوره ویډیو درته جوړوم او له هغه بعد راځي کاین ماسټر ملګرو دا هم داسې یو اپلیکیشن ده چې د ویډیو لپاره په موبایل کې تر دې غوره ښه اپلیکیشن ښه پروګرام نشته نه تر دې ښایسته اپلیکیشن شته نه دا رقم سهولیات په یو اپلیکیشن کې شته د دې ښه ورژن چې تاسو ښه ویډیوګانې انشاءالله زما به را روانه ویډیو په دا کاین ماسټر انشاءالله زه جوړوم د کاین ماسټر په باره کې د ویډیو جوړېدا په باره کې او د ورژن په باره کې د مفت کاین ماسټر په باره کې څنګه تاسو کولی شئ مفت بغیر په کاین ماسټر کې کار وکړئ نو راځم پسې په شپږم نمبر باندې چې کوم زموږ د واي ټي سټوډیو ده د یوټیوب کوم سټوډیو چې ده د ګوګل لخوا ده په دې باندې کولی شو موږ د یوټیوب ویډیو ویوز دغه نور چې زموږ ویډیو اپلوډینګ ډېر شیان دي هغه ټول هم د دې له لارې جوړ کړو او بخښنه غواړم انشاءالله را روانه ویډیو به د یوټیوب د چینل جوړولو لپاره پوره طریقه یې چې څنګه تاسو کولی شئ یو یوټیوب چینل جوړ کړئ ایمیل وغیره وغیره ټول شیان به انشاءالله په هغه کې زه تاسو ته ښیم او له هغه بعد ضروري اپلیکیشن چې د ډي یو سکرین ریکارډر ده چې ډېر خاص اپلیکیشن د ډي یو سکرین ریکارډر په کوم چې زه دا اوس ریکارډینګ زما په موبایل کې شروع ده او دا وینې دا بروش ده همدا د ډي یو سکرین ریکارډر کمال ده هم په دې باندې زه ریکارډ کوم هم راځم پسې بیکګراوند اریزر همدا زموږ اپلیکیشن ده چې دا هم له پکسل لیب سره تړلی ده چې زموږ په کار راځي د ایموجي یا د یو بل شي جوړولو لپاره هم بیکګراوند اریزر ضروري اپس او بل خو زموږ چې ضروري اپلیکیشن ده یوټیوب ده چې په کوم باندې زموږ ویډیو اپلوډ کړي یو شی کروم براوزر د نور داسې ویب سایټ دي چې هغه ضروري دي زموږ د کمپیوټر د یوټیوب چینل لپاره هغه بیا ملګرو اوس چې کم شي لپاره موږ غواړو یوټیوب چینل جوړ کړو دغه په مطابق باندې بیا هغه ویب سایټ او هغه ترقی کوي خو دا داسې ضروري اپلیکیشنونه دي چې تقریبا له یوه نیمه ما سوا د هر یو زموږ لپاره ضروري دي چې زموږ په موبایل کې انسټال وي او زموږ سره وي واتساپ ته واتساپ ما دلته نه د ملګرو راچولی چې هغه هم ضروري اپلیکیشن ده لکه ټیلیګرام چې زموږ ده خو واتساپ هم زموږ ضروري ده چې زموږ په موبایل کې